بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العربية بين يديك. لسمة وحدة لسمة برخة. الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. عمرة أو حج موجودة نرازو دا النبي وحدة دا ننبا النبي وحدة بيلو إن شاء الله جورو دي كل دري كتاب دي دغا أول كتاب على الأقل ختم ولتبي ورنجديشو. الحوار الأول لمړی حوار ما تاسو ته ویلو چې څه دی. د یو کس نه چې زیات سره خبرې کوي هغې ته الحوار یا محاوره وایي. انظر واستمع واعد. انظر وګوره، واستمع واوره، واعد او تکرار کړه. اوس نو دلته سمیل نه دی، وبخښئ سلیم دی. سلیم او جمیل او که کوم بل هم پکې را پیدا شوه به وروسته وګورو. سلیم ورته وایي متى العطلة یا جمیل. متى کله، څه وخت. العطلة رخصتي، څوک ورته چوټي وایي څوک ورته رخصتي وایي. یا جمیل یا د ندا دی، لکه چاته چې غږ کې ای فلان کې یا عربي کې یا جمیل. متى العطلة یا جمیل. جمیل رخصت کله دی. العطلة في شهر رمضان. رخصت د روژې په میاشت کې دی. فی شهر په میاشت رمضان. رمضان هم د روژې میاشت ده. نو جمیل ورته وایي العطلة فی شهر رمضان. سلیم ورته وایي أين تقضي العطلة. رخصتي چیرته تیروي. جمیل ورته وایي أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. رخصتي په مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې تیروم. أقضي العطلة تیروم رخصتي في مكة المكرمة والمدينة المنورة. سلیم ورته وایي کیف څنګه. د کیفیت پوښتنه کوي کنه. څنګه تقضي تیروي العطلة في مکه. په مکه کې رخصتي څنګه تیروي. حتما پوښتنه ترې کوي د څومره وخت تیروي، دا په ته څه هلته به کوي څه. هغه ورته وایي اعتمر عمره کوم، واصوم او روژه نیسم، واصلي او لمونځ کوم فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې. سلیم ورته وایي وماذا او څه تفعل کوي فی المدینه. هغه خو ورته ویل چې مکه مکرمه او مدینه منورې ته ځم. اوس سلیم سره سوال پیدا شو. سلیم ورته وایي وماذا تفعل في المدینه. تو عمره لمونځ او روژه چې نیسي دا په مسجد حرام کې کوي، نو په مدینه منوره کې څه کار کوي. وماذا تفعل في المدینه. جمیل ورته وایي ازورو زیارت کوم، ملاقات کوم، ګورم المسجد النبوي، نبوي مسجد چې هغه په مدینه منوره کې دی. وأين او چیرته تقضي تیروي ایام العید د رخصت د اختر ورځې. یوم ورځ، یوم چې دی هغه ورځ دی مفرد دی، او ایام چې دی هغه جمع ده. وأين تقضي او چیرته تیروي ایام العید د رخصت د اختر ورځې. جمیل ورته وایي اقضيها في مکه. اوس دلته د اقضي تیروم، تقضي تیروي، د اخر کې ها چې شی راغی دا هغه تیروم. چې شی دلته خبره د ورځو وکنه. اقضيها دا جمع تکسیر دی. هغه تیروم په مکه کې، تیروم یې په مکه کې او فی المدینه، یا په مکه کې یا. دلته اوس دا سلیم ترې پوښتنه کوي چې ته د اختر ورځې چیرته تیروي. نو دلته بیا نه وایي چې اقضي ایام العید. اقضيها في مکه والمدینه، په مکه او مدینه کې یې تیروم. چې شی ورځې. اوس سلیم بیا ترې پوښتنه کوي بما تشعر في مکة والمدینه. بما په څه، بی په ما څه، بما په څه تشعر احساس کوي فی مکة والمدینه، په مکه او مدینه کې څه احساس کوي. او ورته وایي اشعر بالسرور. سرور خوشحاله کوي، ته خوشحاله احساس کوم. راځو الحوار الثاني. دویم حوار دی. دویم حوار کې به څه وي. دلته نو پلار او زوی خپل منځ کې محاوره کوي. ابن یا زوی ورته وایي
کیف اعتمرت یا ابي، عمره دې څنګه وکړه پلاره. کیف څنګه، اعتمرت عمره دې وکړه، یا ابي دا بیا د ندا حرف دی، یعنی چاته چې غږ کوي ندا غږ ته وایي عربي کې، او دې ته یای ندا وایي، یا ابي ای پلاره. پلاره عمره دې څنګه وکړه، پلاره څنګه دې عمره وکړه، د کیفیت پوښتنه کوي، طریقه غوندې چې څه دې وکړل. پلار ورته وایي وصلتو، ګوره دلته دغه تا چې ده وصله ورسېده، وصلتو زه ورسېدلم، وصله هغه ورسېده، وصلته ته ورسېدې. نو وصلتو دغه تا چې ده دا د متکلم لپاره ده. اکله وخوړه، اکلتو ما وخوړه، اخذه واخیسته، اخذتو ما واخیسته، تکلمه هغه خبرې وکړې، تکلمتو ما خبرې وکړې. وصلتو زه ورسېدلم الی المیقات، میقات ته، میقات دلته ځای دی او زما په شمول چا چې عمره کړې دا به یې نه لیدلی، نو هسې به په الفاظو کې یادو چې میقات ته ورسېده عند شروق الشمس، کله چې لمر راخوته، شروق الشمس د لمر راختلو ته. الابن خزوی ورته وایي وماذا فعلت فی المیقات، په میقات کې دې څه وکړه، وماذا او څه، ګوره دلته ما وصلتو فعلتو، دلته فعلته دی، دا تا دپاره دی، خطاب دی، وماذا فعلته تا څه وکړل، فی المیقات په میقات کې، هغه ورته وایي چې وماذا فعلت فی المیقات، او په میقات کې دې څه وکړه، لبستو وامې غوسته، ګوره بیا دلته د متکلم ته ده، لبستو فعلتو اکلتو، لبستو ما واغوسته، ثوب الاحرام د احرام جامې چې دي هغسې ټوټه وي که نه، که تاسې حج کې خلک لیدلي وي احرام تړي یا احرام اغوندي، همغه سپینه ټوټه چې د ځان نه تاووي همغه هدف دی. لبستو ثوب الاحرام، د احرام جامې مې واغوستې، ولبیت بالعمره، لبیت ته تلبیه ده، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک ان الحمد، دا همداسې تلبیه ده. ولبیت بالعمره او د عمرې تلبیه مې شروع کړه. خزوی ورته وایي ومته او کله، وصلته ورسېدلې، ګوره وصلتو نه دی وصلته ورسېدلې، نو زوی اوس ترې پوښتنه کوي ومته او کله وصلته ورسېدلې الی المسجد الحرام، مسجد حرام ته. پلار ورته وایي وصلتو ورسېدلم بعد العصر د مازدیګر نه وروسته، د مازدیګر نه وروسته ورسېدلم، چېرته مسجد حرام پوښتنه شوې که نه، نو مسجد حرام ته کله رسېدلی، بعد العصر د مازدیګر نه وروسته. زوی ورته وایي بما په څه، شعرت فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې دې څه احساس وکړ. پلار ورته وایي شعرت بالسرور د خوشحالۍ احساس مې وکړ، شعرت بالسرور د خوشحالۍ احساس مې وکړ. الابن کم شوطا، شوط موږ وایو څو دفعې تاو شوي که نه، څوک وایي څو کرته، څو دفعې، څو وارې، دا ټول مختلف دی، خو زه چې کوم نارمل لګیا یم زه به همغسې خپله ژبه وایم. کم شوطا څو ځلې، څو دفعې، طفته یعنې طفته د طواف نه اخیستل شوی، دا طواف چې دی دی فعل کړی، چې یعنې څو طوافه دې وکړل، حول الکعبة حول ګرد چاپېره، الکعبه د کعبې، کم شوطا طفته حول الکعبه د کعبې شاوخوا دې څو طوافه وکړه. دلته ګوره طفته، دلته طفتو د طواف فعل دی. الاب ورته وایي پلار طفتو ما طواف وکړ 7 اشواط، اووه دفعې ترې تاو شومه. ثم صلیتو، ثم او بیا، صلیتو لمونځ مې وکړ، که صلیته وای تا لمونځ وکړ، صلیتو دا تو کې خبره ده که نه، صلیتو ما لمونځ وکړ، رکعتین دوه رکعته، رکعه یو رکعت، رکعتین دوه رکعته، رکعات درې جمع ده. نو دا په نحوې او صرف پلی لیست ته لاړ شئ، هلته د نحوې درسونه دي، هلته مثنی مفرد او جمع شته.
خلف شاته مقام ابراهیم د مقام ابراهیم مقام د قیام د ولاړېدو د ودرېدو ځای دی هلته نو مقام د ودرېدو ځای دی طفت 7 اشواط وځلې تاو شوم ثم صلیت او بیا مې لمونځ وکړل رکعتین خلف الامام 2 رکعته د امام شاته وبخښئ خلف الامام نه دی هسې نه پوهېږم ذهن مې کوم ځای کې و خلف مقام ابراهیم د ابراهیم د مقام نه وروسته یا مقام ابراهیم نه شاته زوی ورته وایي وماذا فعلت بعد ذلك دا غي نه وروسته دې څه وکړه وماذا او څه فعلت تا وکړه بعد ذلك بعد وروسته ذلك د هغې نه وماذا فعلت بعد ذلك دا غي نه وروسته دې څه وکړه پلار ورته وایي سعیت بین الصفا والمروه دلته سعیه ده سعیت اصلا سعیه کوشش ته وایي هڅې ته وایي خو د صفا او مروه ترمنځ کوم خلک تګ راتګ کوي دې ته د حج په ژبه کې السعی بین الصفا والمروه وایي سعیت بین الصفا والمروه د صفا او مروه ترمنځ وځلې لاړم او راغلم پښتو کې به داسې ووایو ثم او بیا حلقت کلمې که رأسي خپل سر دا رأسي په سر که ویښتان ووایو څنګه به وي خو په هر صورت چې هر څنګه وي بیا مې سر کل که زوی ورته وایي سعیت بین الصفا والمروه 7 اشواط الاب ویلي دي ورته چې د صفا او مروه ترمنځ وپېرې لاړم او راغلم ثم حلقت رأسي او بیا مې سر کل که یا ویښتان کل کړه هلته چې دی حتما د ویښتان کلولو یو مرحله ده او د کمولو بیل خو د سر کلول یا د ویښتانو کلول ډیر ثواب لري ځکه خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله المحلقین څوک چې ویښتان کلوي د کمولو نه بغیر هغوی ته دعا کړې البته دا صرف د احرام مسله ده عام وخت کې نه عام وخت کې د پیغمبر رسم ډېر ښایسته غټ ویښتان و زوی ورته وایي و اين او چیرته خلعت وویستل یو جامې اغوستل دي چې هغې ته لبس وي یا لبستو لبسته وادي غوستلې خلعته ودې ویستلې ثوب الاحرام د احرام جامې و اين خلعت ثوب الاحرام د احرام جامې دي چیرته وویستلې دا وګوره د خلعت نوی لفظ دی ځکه خو هغه موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي اخلع نعلیک چپلکې وباسه و اين او چیرته خلعت ودې باستلې ثوب الاحرام د احرام جامې الاب پلار ورته وایي خلعته ومې ویستلې فی الفندق په هوټل کې نو جامې یې بیرته چیرته ویستلې په هوټل کې دا و 306 نمبر درس او الحوار الثالث به ان شاء الله سبا ته ولولو نو د نن لپاره همدا درس بس دی ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته